السلام علیکم. د یو ملګري غوښتنه وه، میسیج یې راته کړی و چې مثال که چیرې موږ سره یو ټایر وي په هغه باندې به ډیټ څنګه معلوموو او حتی یو ټایر 5 کاله پورې ایکسپایر ډیټ لري، یعنې مینوفیکچر چې څونه سوی ده هغه ته به پلس کوو 5 کاله نور به ایکسپایر معلوموو. نو دلته راځو په ټایر باندې ډیټ همداسې لیکل سوي لکه دلته 41 دي او 0 دا معنا چې 2009 کې جوړ سوی ده او 41مه هفته ده. نو دا کس اوس ماته وایي چې موږ به څنګه معلوموو چې دا به په کوم تاریخ باندې جوړ سوی یعنې مینوفیکچر څه وخت سوی ده او ایکسپایر کیږي به دا ټایر څه وخت. دلته راځو په اکسل کې کاروو هغه 41 وکنه 41 موږ سره ویک دي او ایر خو نو معلوم چې هغه 2000 نه ده راسره. نو دا مینوفیکچر یعنی په کوم تاریخ په کومه ورځ جوړ سوی ده کنه. نو د دې لپاره به دا څنګه کوو، مونت تړو. د مونت دا غواړو چې یاري ډې ته واړو، دا ډیس راځي او بیا موږ ویک مونت معلوموو چې دا څو میاشتې راځي او بیا دلته کال خو نو نه ځکه کال پر سوی نو 2010 په بیا به هغه باندې ویک نمبر راتو. نو د دې په اساس یو ویک نمبر یو فنکشن هم شته. د دې لپاره چې دا ډیس ته واړو نو دا چې راځو موږ ورته وایي دا ملټیپلای کوو 7 کې. نو دا څونه مونث کیږي، که موږ دا ډیوایډ کو 30 باندې دا مشکل 9.5 ده کنه. نو دا 5 سیده دا پوینټس دی اډیشنل نمبر سي دا څه معنا. نو موږ به باقی مانده اخلو، باقی مانده به داسې اخلو چې موږ هغه ورځ معلوموو. مثال MF day یعنی مینوفیکچر ډے به څومره معلوموو. موږ به دلته راسو موږ به موډ فنکشن کار کوو. موډ باندې دا په 150 باندې کوم باقی مانده راغی هغه موږ ولسته څو ده 18مه ورځ ده. نو دلته راځو دا خو 18مه ده راسره کنه. نو د دې لپاره دا مونت به دا وړکو راوند به کو ورته او دا صحیح سو تقسیم په 10 باندې اشاریه صفر پرېږدو. راوند نه بلکې ډاون کوو ځکه ډې خو باسو. بیرته راځو هم دلته اوس باقی مانده به دینه څنګه باسو موټ کاما 30 دای ډې ده دای مونت ده دای. نو کوم مینوفیکچر ایر به څور معلومو چې دا په کومه ورځ باندې جوړ شوی ده. نو داسې به کوو ډیټ او بیا ایر ورته وایم ایر ام دغه. دلته خو یو مهمه خبره ده چې هغه 2000 نه معلوم د لمر سره ثابت ده کنه. اوس خو دلته ایر ما سره کمپلیټ نه ده نو زه به دلته ولیکم 2000 نه. نو بیا څنګه کوم ورته ډیټ ته یې واړوه ایر ما سره ده کاما مونت ما سره کوم ده ام دلته په دې سل کې نه دي او ډې ما سره کومه ده ام ده کومه ډې باندې جوړه شوې ده کنه. آیا دا سټرډے منډي ټیوزډے وینزډے کومه ورځ ده. نو بیا زه راځم TXT او بیا دا ډیټ سلیکټم او کاما زه وایم کومه ورځ ده او بیا کومه میاشت ده او کوم ایر. ترسډے سپتمبر 2009 کې همدا جوړ شوی ده. دا ټایر د پنځشنبې په ورځ باندې د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی ده. هر ټایر له موږ سره ایکسپایر څونه لري، ایکسپایر ایر 5 ایرز ده. 5 ایره بعد دا ایکسپایر کیږي. ځینې شاید 6 ایرې نو هغه کوالټي پورې پر کوي کنه، خو عمومي د 5 ایر د ما نیټ کې کتل دي. نو دا به ایکسپایر ډیټ به څومره معلوموو چې دا به کوم ډیټ باندې ایکسپایر کیږي. نو موږ هم داسې کوو کنه. دلته راځو موږ ورته وایي ډیټ ته واړوه کنه او بیا دلته راځو دا ډیټ ته واړوه کنه. دلته وایي ایر راته وباسه ام دین پلس کا 5 مونت راته وباسه هم دین کاما ډې راته وباسه هم دین نه میرر ډیټ ته واړوه مونت 2014 د نوې میاشتې په 2014 تاریخ باندې هم دا ډیټ دا ټایر نور ایکسپایر شوی.